په سترو وینو باندې او په ژړا او په فریاد باندې سره یو ځای شوي 40 کاله ژړا د هرې مور د هرې خور او دا دغه څومره خلک چې دي عزیزانو دا درد م لیدلی دی د خپل بچي درد د خپل رور درد که دغه درد مونږ او تاسې لرو بر شینواري یو ګڼلی وای نن به په دې ځای کې دا نه کېناستی دا دلته چې پروت دی دا د چا پلار دی دا یعنې چې تر څاڅي او دا د چا بچی دی د 11 کالو دی که دا احساس مونږ او تاسې کې ژوندی شو دا ضمیر هم لږ ویښ کړ او دا وجدان هم یخ کړ او دا سرینې او دا ماشوم مونږ خپل ماشوم او سرینې وګڼلې با دیګر به په مونږ باندې دا شی نه راځي او یا اتیا کسه په ډکه کې شهیدان شو په جودره کې شهیدان شو دغه د علي شرخیلو په معامله کې شو عزیزانو دا زموږ خوشحالي به وي که نه به وي په دې تمدن کې په دې پرمختللې نړۍ کې که یو څوک وایي چې دا د هغې ولسوالۍ دی او دا د دې ولسوالۍ دی نو دا تم سبا مرې دا ستا مرګ هم دی خو ټوله پړه په حکومت هم نه اچو زمونږ په دې قوم کې هم داسې بې ننګه او بې غیرته داسې بې عزته مشران شته دی سپین ګیري داسې ځوانان شته دی دا د شینواري په وژلی ښه دا جاسوس بل څوک نه دی راغلی دا د همدې شینوارو دی خو دکې غیرت دکې پښتو دکې ناموس دکې عزت کوم ځای کې راغی چې د یو چا بچی وژني د یو چا کور رانی زوی یې دلته پروت دی پلار یې هلته پروت دی د وخت یو چا خبره وکړه ویل بیګې د دوړې بورې دپاره بل چند روپۍ قرض کړې چې په قرض دوړه اخلي دا یې د ووژی خو دی خو دومره و چې یو چا نه خو یې قرض وغوښته بیګا که نه د ده به واړه بچي پاتې یا به د چا نه قرض وغواړي د هغې سیاسره به د چا نه قرض وغواړي که یو چا ته لاس تیر که داسې یو بې وجدانه چې د هغې عزت به پلوري هغه ته به په سپکه ګوري ولو که هغه مونږ او تاسې خپله خور وګڼو دا غیرت و احساس و پښتو په مونږ کې ختمه ده که ایمان لرئ که غیرت لرئ که پښتو لرئ د دغه خلکو په سر باندې دوی خو خپل حق پوره کړ ژوندي په دوی باندې اوس وساتئ ژوندي په دوی باندې وساتئ او ژوندي چې په دوی باندې ونه ساتئ دلته کښېننئ سبا به زما او ستا خور زما او ستا مور دومره څوک به نه چې دې دپاره توڼه پیدا کړه یو بل چا ته به لاس تېروي خو بل څوک به غلط درخواست او خواست درکړه هغه به د هغه مجبوریته راوتلي دي کوڅې ته څوک به یې د دوړې نه وي والله چې وژل کږی والله که د ملک زوی مړ شي والله که د صیب زوی مړ شي والله چې همدا خوار به مونږ او تاسې مړه یو مرو بې عزته کږو بې عزته کږو سپکاوی هم شي نور دې سپکاوي ته ځان نه بریدو دې وژنې ته ځان نه بریدو په کلک عزم او اراده باندې که هغه بر شینواري که هغه کوز شینواري زموږ او ستاسې یوه خبره ده که هغه خویندې او که هغه میندې زموږ او ستاسې دي دغه ټول دردونه او غمونه به مونږ او تاسې سره اخلو چې ویې نه خلو والله چې همیشه ژاړې نورو قومونو ته به خجالت یو نورو ملتونو ته به خجالت یو او بیا به ورځ په قیامت باندې د خدای پیغمبر ته و د الله ته به څه یو مونږه الله ګوره همیش د غیرتي سړي دوست دی غیرتي خلک یې خوښوي نه بې ننګه او بې وجدان او بې ضمیره خلک اوس به هم دلته هغسې بعضې سپین ګیري او ځوانان بې وجدان او بې ضمیره تاوګي او د دې شهیدانو وینې به خرڅوي خو دا خیالات دا به کور ته ویسي د شهید وینه به په یو قانون هم څوک رانه خرڅه نه کا دی به مور په څه حالت کې د ده به خور په څه حالت کې خو مونږ کوم دا فیصله کړې مونږ والي له نه ځو مونږ رئیس له نه ځو مونږ له به راځي ډېر ورغلو سپین ګیري ورشي او له 100,000 روپۍ تر واخلي او د دې معصوم شهید پلار خو یې زه بیا هم غټ دی دا معصوم دا پاک د ګناه نه چې د الله حکم نشته په د دې وینې هم خرڅي هغه بېګاله بیا بچو له وړي هغه خوري دا د خوراک دی دا مسلمان دی دا مونځ که دا پښتون دی دا افغان دی دا شینواری دی هېڅ وکم نه دی
که دې ځای له څوک راغله که رانغله موږ دا ځوانان که څوک په شینواري خفه کېده موږ سره بایزانو دلته ناست که ورځ او که شپه بس چې څوک موږ سره دا تعهد که لاس ته اوچت که چې موږ به ناست واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین